تاسو دې حدیث وګورئ چې کله د شپې سړی ودی او سر جمع نه اوچتیږي نه څومره خطرناک. ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی ويقظ الشیطان على قافيه راس احدكم وی غټه اچو شیطان و دې ورسره طرفه د سر د یو ساسو اخر د وختو چې په دې باندې غټه درې غټي چې کله دا سړی ودی او په اره غټه باندې دا خبره کوي چې مړه علیک لیلا طویلا ډیر اوږده شپه ده څملا وسره اذان وکي ګورو بسره فاذا استيقظ شكر ذا سړی راوچت شي فذكر الله الله آیت کې چې الحمدلله الذي احيانا نو دی وخت اخلاص شي واذا توزع شكل به او دسو کې د بل غټ اخلاص شي او شكل منځ کې نبي غدري ما غټه فاصبح نشيطا سباش ذا سړی ګوري رسول الله فرمای تر تازي نفس ډیر مزیداری والا کدا چرته برودي چې لکه وخت زیات دی او کدا نور راوخي چې به راوچت شي واصبح خبيث النفس دا چې صبر او چتی کې دا نفس ګندوي کسلان او د قشن سستو پستو وړاندې ګوبای او دا خو به ابن حسن بصری فرمایي د دنیا د کله چې وړاندې کیږي ډېر ورته نشيتي او د دین کله چې وړاندې کیږي او داته سستو پکې لکه قران کې سوره توبه کې الله د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې و په دې باندې سړی به منافق جوړي. علي بن ابي طالب ویلي وی چې کله واځي سست پستی او چې ملګری وسره ډېر دنګونه ورګه سب برابر کې نجري ودرېږي الکرامه خله شورس شه او چې په خپل وجره کې پروتي او کور کې پروتي سره منظم نه راوچتيږي. علي بن ابي طالب فرمایي به دې سړی کې ریاض او دا سړی د الله په نسبت د سورې توبې د وجنه منافق ګرځي چې سړی منافق شونه به وشو څه